بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نننۍ ورځې درس په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې په انزرټ ټیبل باندې ده. راځو انزرټ ټیبل ته. په انزرټ ټیبل کې مونږ کولی شو چې د خپلې خوښې روګان انتخاب کړو، د خپلې خوښې کالمونه انتخاب کړو. مثال په ډول سره زما 4 کالمه پکار دي او همدارنګه زما 10 روګانې پکار دي، یا 8 یا 15. نو په دې باندې مونږ کولی شو چې د دې اندازه هم د دې ځای نه مونږه زیاته او کمه کړو. کالم ویت یعنې مطلب دا ده دلته مونږ د خپلو کالمونو اندازې دلته ورکولی شو. نو مونږ که چېرته کلیک وکړو مونږ ته به 4 کالمه راکړي او هغه اندازه چې مونږ هلته ورکړله هغه اندازه کالمونه به مونږ ته راکړي. مونږ کولی شو چې دا چې غټ کړو. بله خبره که چېرته مثال په ډول سره مونږ غواړو راشو انزرټ ته، په انزرټ کې انزرټ ټیبل ته آټو فټ ټو کانټینټ. د دې نه څه مطلب ده؟ که مثال په ډول سره زه غواړم 15 کالمه واخلم او 10 روګانې. آټو فټ ټو کانټینټ نه دا ده مطلب دا ده چې که چېرته مونږ څومره لیکل کوو نو په هماغه اندازه به زمونږ د ټیبل د مونږ سره مخکې ځي. مثال په ډول دا وګورئ تاسې نیم فادر نیم، نو زمونږ د لیکنې په اندازه باندې به دا مونږ سره دا ټیبل مخکې ځي. همدارنګه که چېرته مونږ غواړو انزرټ ته راځو، په انزرټ کې انزرټ ټیبل ته راځو، آټو فټ ټو وینډو یعنې د دې ټول صفحې په اندازه باندې دی مونږ ته ټیبل راکړي. نو مونږ به مثال په ډول 15 کالمه زما پکار دي او 10 روګانې په دې به کلیک کوو مونږ، نو د دې سکرین یا د دې صفحې په اندازه به مونږ ته کالم راکړي. فار ایگزامپل نیم، فادر نیم، جاب، فون، همدارنګه سیلری. نو تاسې وګورئ په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې ځان دپاره ټیبل انتخاب کړو. دا به سنټر ته کړو، د دې اندازه به زیاته کړو او بولډ به یې کړو. دا زمونږ د انزرټ ټیبل کې د انزرټ ټیبل برخه وه. بل ورپسې چې دا راځو که چېرته مثال په ډول سره مونږ غواړو په ډرا ټیبل، نو دا مونږ غواړو دغه ټیبل له منځه ایسو، په ډیلیټ ټیبل باندې کلیک کوو. بل راځو مونږه په ډرا ټیبل باندې خبره کوو چې ډرا ټیبل په مرسته مونږ خپله په خپل لاس یو ټیبل جوړو. مثال په ډول داسې یو ټیبل جوړو مونږ او همدارنګه په دې شکل باندې یعنې مونږ په خپل چې کوم ډول ټیبل زموږ خوښیږي په هماغې ډول سره مونږ یو ټیبل د ځان لپاره جوړولی شو. تاسې وګورئ داسې په دې شکل باندې. نو دا د ډرا ټیبل خبره ده. که هر رقم تاسې غواړئ چې یو ټیبل د ځان لپاره جوړ کړئ نو تاسې کولی شئ چې په دې شکل سره یو ټیبل جوړ کړئ. په دې به مو رایټ کلیک وکړو، رایټ کلیک ډیلیټ ټیبل. تاسو کولی شئ په دې باندې ټرای وکړئ، انشاءالله مشکل به درته نه اوسي. بله خبره ده کنورټ ټکسټ ټو ټیبل. تاسې دا اپشن وګورئ اوس آف ده فعلا دپاره، یعنې که چېرته تا سره لیکل اوسېږي هغه غواړې ته ټیبل ته تبدیل کړي نو مونږ به راځو داسې مثال په ډول زه لیکم چې نیم ټیب بټن ووهئ، وینډوز کې پلس آر ټیب بټن، دا بټن ووهئ. مثال په ډول نیم، فادر نیم، جاب، سیلری، داس همدارنګه سیلری او فون. دا به سلیکشن واخلو. کله چې مونږ سلیکشن واخلو انزرټ ته راشو نو وګورئ دا اپشن به د تاسو سره آن شوي. په دې به کلیک کړو. اوس مثال په ډول سره مونږ سره څو کالمه دي؟ 1 2 3 4 5 کالمه دي مونږ سره سلیکټ شوي تیار. آټو فټ ټو کنټین اخلو، آټو فټ ټو وینډو اخلو، که فکس کالم وی تاسو مونږ خوښه ده. فار ایگزامپل مونږ ورته چې آټو فټ ټو وینډو او مونږ دلته چون ټیب استعمال کړی نو مونږ تیار ټیب سلیکټ ده. نو راځو دلته کلیک کوو. نو تاسې وګورئ دلته په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې دلته مونږه یو ټیبل د ځان دپاره جوړ کړو، یو ټکسټ ټیبل ته کنورټ کړو. رایټ کلیک کوو په دې باندې.
ډیلیټ ټیبل. بل راځو انزرټ ته مونږه. انزرټ کې مونږ راځو مثال په ډول سره نیم کامه مې اخیستی فادر نیم هر ډول بټن چې تاسې هر څه شي اخیستی وي هماغه ولیکئ دلته فون سیلري جاب. مونږ چون کامه اخیستې ده سلیکشن اخلو کنټرول ا دا به سلیکټ کړئ وینډوز کې پلس آر کنټرول پلس ا دا به ټول سلیکټ چېرته لیکنه ټول سلیکټ کوئ کنټرول اس ا باندې راځو دلته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. کله چې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ته راغلو هماغه ټولې خبرې به مونږه دلته ځان سره نوټ کړو. اټوفیټ ټو وینډو به فرضاً واخلو او چون کامه مې استعماله کړې که هره بټن ادر باندې که تاسې مثال په ډول منفي علامه ورکوئ ورکړې اوس هلته مثبته مو ورکړې وي نو دا شکل به راځي. چون مونږ کامه ورکړې اوکې به کړو نو مونږ ته به هماغه اندازه مونږ ته ټیبل راکړي. داسې وګورئ تاسې ټیب بټنه پرس کړئ دا سره به روګانې راشي دا سلیکټ کړو مونږه او داسې به راشو. نو دې شکل باندې تاسې کولی شئ چې رایټ کلیک وکړئ ډیلیټ ټیبل. بل راځو انزرټ ته. په انزرټ کې ټیبل کې مونږ اکسل سپریډ شیټ اخلو یعنې که چېرته کومه محاسبه یې مونږ یې په مایکروسافټ ورډ کې په مشکله سره کوو نو راځو مایکروسافټ اکسل پروګرام مونږ ته اوپن کېږي په هغې کې مونږ خپل کار کوو. بیا راځو په ورډ پروګرام کې ځان ته راولو. مثال په ډول زه لیکم چې نیم فادر نیم جاب سیلري داسې مثال په ډول خان نور داسې جواد فواد داسې مثال په ډول کلرک ډاکټر انجینیر دارنګه مثال په ډول سره کلرک انجینیر. سیلري فار ایگزامپل 9000 8000 7000 9000 8000 داسې. نو موږ به دلته چې ټوټل is equal sum تاسې وګورئ دلته په دې شکل باندې موږ کولی شو چې د ځان دپاره داسې یو ټیبل په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې موږ په اسانۍ سره محاسبه کوو او راځو دا مایکروسافټ ورډ پروګرام ته راوړو. داسې نو موږ به راشو دغه اندازه به کمه کړو موږه نو موږ به اوس راشو په دې سپینه ساحه باندې به موږ ډبل کلیک وکړو. تاسې وګورئ همدا ټیبل موږ ته مایکروسافټ پروګرام ته راغی. نو څومره په اسانۍ سره موږ کولی شو چې په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې موږ محاسبه وکړو او د هغې نه وروسته موږ راشو مایکروسافټ ورډ ته. که چېرته بیا هم ایډیټ کوئ په دې به ډبل کلیک وکړئ او راشئ په دې کې چې هر څومره تغییرات تاسې راولئ داسې هر ډول تغییر چې راوړلی شئ له دې لارې تاسې په اسانۍ سره ډبل کلیک کوو تاسې وګورئ دا چوکاټ موږ ته مایکروسافټ ورډ پروګرام ته راغی. بله خبره موږ سره په ټیبل کې چې ده هغه کویک ټیبلز دي. د دې نه څه مطلب ده دلته موږ سره د مختلف ډوله ټیبلې دي کولی شئ چې تاسې د ځان دپاره دلته ترې انتخاب کړئ او کار وکړئ. مثال په ډول سره زه راځم دا یو ټیبل دی جوړ ده مثال په ډول سره دلته راځو مثال زه لیکم چې پرایس او آیټم لیکم مثال په ډول بوک چې ده په شل افغانۍ میګزین دیش په دې شکل باندې یو ټیبل د تاسو سره اوسي داسې. نو دا ریډیمیډ د مخکې نه ټیبل د جوړ شوي هر ډیزاین چې د تاسې په کار اوسیږي کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ داسې. نو وګورئ ښایسته ټیبل د تاسو سره ډیزاین شو دې ته کولی شو چې مونږه رنګ ورکړو دا مختلف ډیزاینونه په دې کې وکړو
داسې دا یو اندازه زیاته کړو، داسې اندازه کمه کړو، همدارنګه دا بولډ کړو داسې په دې شکل باندې. نو دا مونږ سره په انزرټ کې چې ده، په انزرټ کې راځو مونږ کویک ټیبلز ته. کویک ټیبلز ته مونږ راځو او په کویک ټیبلز کې دا مونږ سره یو ډیزاین شو. نو دا و زمونږ د نن ورځې درس. په راتلونکي ساعتو کې به مونږ په ډیزاین او لیاوټ باندې چې د ټیبل مربوط څومره خبرې دي په دې ټولو باندې به مونږ خبرې کوو.